سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. نن په شمالي وزیرستان کې د شمالي وزیرستان ولس او مشرانو ولسي پاڅون ترسره کړ چې په دې پاڅون کې په زرهاو خلکو شرکت کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين لیکلي دي شمالي وزیرستان مشران او ولس د پښتنو په ضد د استعماري پوځ لخوا د ظلم جبر او ترهګرۍ خپرولو او بیا د امن تر نامه لاندې د پوځي عملیاتو په ضد ولسي ریفرنډ ترسره سو. د ظلم او جبر په ضد به په ټول وطن په پښتون بیلټ کې په ولسي کچه مزاحمت راښکاره سي. اوس د عمل وخت دی او پښتون ولس د ظلم او جبر په ضد د عملي مقاومت لپاره چمتو دی. دا جګړه د دوی لپاره د واک، شور او ډالرو ګټلو لوبه ده، خو زموږ لپاره دا د ژوند او مرګ پوښتنه ده. له همدې امله د پښتنو ولس مزاحمت د حق او رښتیا لاره ده. د مادي ځواک او استعماري غرور په وړاندې د پښتني مقاومت د رښتیني احساس او زړورتیا که څه هم له کړاوونو او ازمېښتونو ډکه لاره ده، خو پایله به یې د پښتنو بریا وي. دا د انسانیت د تاریخ سبق هم دی چې د مظلومانو مزاحمت که څه هم دردناک او کړاوونو نه ډک وي، خو بریا همیشه د مظلوم په برخه وي. بلې خواته د نیشنل ډیموکراټیک مومنټ سربراه محسن داوړ وایي د روسیې خارجه وزارت تل د طالبانو سره د تعامل د پراختیا، د دفاع وزارت یې تل د هغوی هڅه د تروریستي حدید خطر یاد کړی دی. هغه ویني چې طالبیزم مرکزي اسیا ته روان دی. هغه د امریکا د ډالرو کڅوړې او چین بانکونه نه لري، نو په سیاسي مانورونو کې د هغه تهدید مخه نیول غواړي، خو دا وړۍ به نسي شړی. بلې خواته نن په پاکستان په مختلفو ښارونو کې د نیټ خدمات محدوده شوي وو. نن د محرم نهمې ورځې لپاره په کوټه او په څو نورو ښارونو کې کرځنده انټرنیټ او موبایل خدمات محدوده شوي وو. دا اقدام د امنیتي تدابیرو په برخه کې اخیستل شوی وو ترڅو د عاشورا لاریونونو په وخت کې نظم خوندي وساتل شي. د ځنډول شوي خدمتونه په ځانګړې توګه په مختلفو ښارونو کې شوي وو. په سرګودا، دادو، جګاباد، کوهاټ، کوټه او نورو ښارونو کې دا تدابیر نیول شوي وو او د نیټ خدمات ځنډول شوي وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره له موږ سره اوسئ.